بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو، لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاستئ، تېر کال په پکتیکا کې یوه ډېره په نړۍ زلزله رامنځته شوه چې ډېرو خلکو پکې خپل کورونه له لاسه ورکړل، خپل مالونه له لاسه ورکړل او د کورنۍ غړي له لاسه ورکړل. چې احساس خیریه مؤسسې د خلکو سره 3 وعدې وکړې. یوه وعده یې دا وه چې دوی ته به کورونه جوړوي، چې الحمدلله د ضرورتمندو خلکو ته کورونه جوړ شول او هغه پروژه یې تکمیل کړه، او خلکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرول ول چې هغه پروژه هم الحمدلله پروسه کال تکمیل شوه او مربوطه کلیو ته پاکې اوبه ور ورسېده دی. درېیمه وعده یې د یتیمخانې ایجادول ول چې الحمدلله درېیمه وعده هم موږ پوره کړله او یتیمخانه مو جوړه کړله، یتیمان مو راوستل او په مکتب کې مو هم شامل کړل او درسونه یې جریان لري. چې دغه لارې چې تاسې وینئ دا ټول د یتیمخانې یا باقي وسایل دي چې په کابل کې به خریداري کړل او اوس د پکتیکا ته حرکت کوي او هغه یتیمخانې ته د باقي مواد وروړي او انشاءالله یتیمخانه به په دې سره مکمله کیږي. نو د تاسو ټولو هیوادوالو باندې بیا هم غږ کوو په خپل مالي ملاتړ سره د پکتیکا خلک، د پکتیکا یتیمان د یاده مه باسئ او له هغوی سره مرسته وکړئ. انشاءالله د تاسې مرستې به موږ تر هغوی پورې رسوو او په هغوی به تعلیم کوو او تر څو په آینده کې ښه قدرونه شي. والسلام علیکم ورحمت الله.